د قرآن کریم د ترجمې 49م درس سورة البقره 194 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا مبارک آیات هم د قتال په باره کې دی. څلور میاشتې چې عبارت دي د ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. دا حرامي یا عزتمند میاشتې دي. په دې میاشتو کې جنگ او د چا هر قسم بے عزتی کول منی دي. مسلمانانو ته الله تعالی فرمایي که کافران په دې حرامو میاشتو کې په تاسو حمله وکي، یعنی جنگ د کافرانو د خوا نه شروع شي، نو تاسو ته هم د جنگ کولو اجازه شته دی چې جنگ ورسره وکئ. فرمایي الشهر الحرام، الشهر الحرام، حرام میاشت، بالشهر الحرام، په بدل د حرام میاشت کې. یعنی که کافران په حرام میاشت کې په تاسو حمله وکړي، نو تاسو هم په همدې حرام میاشت کې سمدستي جواب ورکئ او جنگ ورسره وکئ. والحرمات، والحرمات او ټول عزتونه قصاص برابر دي. یعنی که کافرانو ستاسو هر قسم بے عزتی کړي وي، تاسو هم د اسلامی شریعت په چوکاټ کې د خپلې بے عزتی بدل تی واخلی. فمن، نو څوک چې اعتدا تیری کوي یعنی زیاتی کوي، علیکم په تاسو باندې، فاعتدو نو تاسو، فاعتدو نو تاسو، یعنی تاسو هم د شریعت په چوکاټ کې تیری کوئ، علیه په هغه باندې، یعنی د هغه د تیری یا تجاوز جواب ورکوئ، مگر بمثلی پشان ما د هغه تیری اعتدا چې هغه کوي، علیکم په تاسو باندې. یعنی د مسلمان مطلب د کافرانو وژل او دوزخ ته رسول ندی، بلکې کافرانو ته نصیحت او د الله تعالی د دین تبلیغ او جنت ته رسول دی. هغوی خو نه پوهیږي، خو مسلمان به همیشه د هغوی د شر نه د ځان خلاصولو او د هغوی د اصلاح کولو کوشش کوي. الله فرمای واتقو او ویریږئ تاسو الله د الله تعالی څخه، واعلمو او پوشئ، واعلمو او پوشئ تاسو ان چې بېشکه الله، الله تعالی، مع المتقین د پرهیزګارانو سره دی. وانفقو او خرڅ کوئ، فی سبیلی په لار کې الله
د الله تعالی. ولا تلقوا او تاسو مغورځوئ ځانونه خپل بأیدیکم په خپلو لاسونو الی التهلکة هلاکت ته. واحسنوا او نیک عملونه کوئ ان الله بشک الله تعالی یحب محبت کوي المحسنین د نیک عمل کوونکو سره. اوس الله تعالی د حج په باره کې فرمایي واتموا او پورا ادا کړئ الحج حج والعمرة او عمره. یعنی کله چې د حج نیت وکړئ او احرام وتړئ نو بیا په تاسو لازم دي چې سر ته ورسوئ. داسې نشي کولی چې په نیمایي کې پرېږدئ او احرام خلاص کئ. لله یعنی حج او عمره خاص د الله تعالی د پاره کوي، نه د نامه د پاره چې خلق راته حاجی وایي او نه د دې د پاره چې خلق وایي چې دا خو ډیر ښه سړی دی او شپږ میاشتې پس عمرې ته ځي. فإن او کچیری احصرتم منشوی تاسو، یعنی نیت مو کړی دی احرامم تړلی دی خو یا د دښمن یا مریضۍ په سبب نشئ کولی چې حج او عمره سر ته ورسوئ. نو یعنی په دې صورت کې واجب دی په تاسو ما هغه څه استیسره چې آسان دی من الهدی د قربانی نه، یعنی د هر سبب د کبله چې د حج او عمرې د پوره سرته رسولو نه منشوی نو دم یعنی وینه یا قربانی در باندې اوړي نو د خپل توان سره به یو حیوان حلالوي یعنی قربانی بکوي. ولا تحلقوا او مخریی رؤوسکم سرون خپل حتی د اغی پوری یبلغا چې ورسیږي الهدیو قربانی محله زید حلالی خپل تا، یعنی د حلالی د ځای مطلب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز حرم دی، یعنی د چا په لاس به خپل د قربانی حیوان او یا قیمت ولیږي چې د حرم په حدودو کې د طرف نه قربانی وکړي او کله چې د قربانی نه مطمئن شي نو بیا به سر وخری. او د امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمت الله علیه د دوی په نیز په کوم ځای کې چې منشوی وي عمل ته د قربانی وکي. مطلب دا دی چې د قربانی څخه مخکې سر خریلی نشي. فمن نو څوک کانا چې وي منکم ستاسو ځینې مریضون مریض او یا بهی اذن دته څه تکلیف وي من رأسه د سر
یعنی نو د ضرورت په اساس سر خریل ورته روا دي، مګر یعنی یو سړی دی احرام یې تړلی، نیت یې کړی، خو هغه ته څه داسې مریضي ده یا په سر کې تکلیف دی یا زخم دی په سر کې چې هغه باید سر وخریي، نو په دې صورت کې د دپاره خریل خو روا دي، مګر ففدیتون نو لازمه ده په ده فدیه من صیامن د روژو نه، یعنی چې 3 ورځې روژه نیول دي، نو دا سړی به څه کوي؟ په فدیه کې به یا 3 ورځې روژې نیسي او صدقتین یا د خیرات یعنی صدقه، چې دا خیرات یا صدقه 6 مسکینانو ته خواړه ورکول دي، او نسکن او یا که وسع کېږي قرباني د یو پسه حلالول. فاذا بیا کله چې امنتم په امن کې شئ تاسو، یعنی مطلب دا د کوم سبب په اساس چې تاسو د حج او عمرې نه منې شوي وئ، لکه دښمن یا مریضي، نو کله چې دا سبب ختم شي او ستاسو په عمره او حج کې څه خلل را نشي، فمن نو څوک چې یعنی د حج نه مخکې مکې ته ورسیږي او تمتع بالعمرة فایده واخلي د عمرې، یعنی عمره وکي او یو ځای یې کړي، یعنی دغه عمره یو ځای کی الی الحج د حج سره، نو نو واجب دی په د باندې ما آغا څه، فما نو واجب دی په د باندې آغا څه استیسره چې آسان وي من الهدی د قربانی، یعنی چې یو پسه یا د اوښ یا غوایي ومه برخه ده. فمن نو څوک چې لم یجد پیدا نکړي، یعنی د قربانی څاروی یا حیوان پیدا نکړي، ار علت شي ار سبب چی خو د قربانی حیوان د سړی پیدا نکړو، فسویامو نو سویامو یعنی واجب دی په د باندې روژې نیول، نو واجب دی سویامو په د باندې روژې نیول، 3 ایام 3 ورځې، فی الحج په حج کې، یعنی د حج په ورځو کې 3 ورځې روژې به د حج په ورځو کې نیسي، و 7 او یعنی و روژې نورې، اذا کله چې رجعتم وګرځئ تاسو، و 7 او و روژې نورې اذا کله چې رجعتم وګرځئ تاسو، یعنی چې د حج نه بیرته لاړ شئ، په کور کې به ونیسئ. تلکه دا روژې عشراتون 10 ورځې دي، کاملتون پوره، یعنی دا د جاهلیت په زمانه کې خلکو فکر کولو چې په یو سفر سره د حج او عمرې دواړو ادا کول ګناه ده، یعنی د حج د پاره باید سړی بیل سفر وکي او عمرې د پاره بیل. نو په دې مبارک آیات کې الله تعالی د هغو خلکو د پاره چې د حرم د حدودو یا میقاتونو څخه د باندې وسیږي او د حج د کولو د پاره مکې ته ځي، نو د دوی د پاره اسانی راوستې ده، یعنی د حرم د حدودو
یا میقاتونو څخه د باندې اوسیدونکي عربان او د خارجي ملکونو خلک کولی شي چې په یو سفر سره حج هم وکړي او عمره هم وکړي، خو دا حکم د هغو خلکو دپاره نه دی څوک چې د حرم په حدودو یا د میقاتونو په داخل کې وسیږي. دوی به د عمرې دپاره بیل او د حج دپاره بیل سفر کوي، ځکه چې د دوی دپاره مشکل کار نه دی. نو الله تعالی فرمایي ذالک دا حکم، یعنی چې حج او عمره په یو سفر کولی شي، لمن د هغه چا دپاره دی لم یکن چې نوي اهلوهو کورنۍ د ده حاضري اوسیدونکي خوا او شا المسجد الحرام د مسجد الحرام. ذالک دا حکم چې حج او عمره په یو سفر کولی شي، لمن د هغه چا دپاره دی لم یکن چې نوي اهلوهو کورنۍ د ده حاضري اوسیدونکي یعنی خوا او شا المسجد الحرامي د مسجد الحرام. واتقوا او ویریږئ الله د الله تعالی نه، واعلموا او پوشئ تاسو ان الله چې بېشکه الله تعالی شدید العقاب عذاب ورکوونکی دی سخت، شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.